د پاکستاني وزیر احمقانه خبرو ته د دفاع وزارت زبردست ځواب او اخطار. وایي افغانستان څه لا وارثه نه دی چې تاسو به ورباندې حمله وکړئ. جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت اعلامیه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په تړاو د ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک شتون او پر هغوی به په افغانستان کې دننه د احتمالي برید کولو په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې پارونکې او بې اساسه بولي. سره له دې چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو شواهد په یاده هیواد کې شتون لري، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو ګاونډیو او ورونو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنوي. زموږ غوښتنه دا ده چې هر تشویش باید د تفاهم له لارې رفع شي. افغانستان لا وارثه نه دی. موږ د تل په څیر د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته چمتو یو او د خپل ګران هیواد په دفاع کې تر هر چا ښه تجربه لرو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د ټي ټي پي جنګیالي په افغانستان کې شتون لري او که چیرې افغان طالبان د دوی پر ضد اقدام ونه کړي نو پاکستان به د نړیوالو قوانینو له مخې په یاد هیواد کې د ټي ټي پي مرکزونه په نښه کړي. د پاکستاني وزیر خبرې نه یوازې عامو افغانانو د سختو غبرګونونو سره مخ شوې وي، بلکې د طالبانو یو شمېر فعالانو هم پاکستان ته د ګواښ په توګه ویلي وو چې موږ ناټو او امریکا ته سر ټیټ نه کړ، نو تاسو پنجابیان خو لا موږ ته هیڅ هم نه یاست او غیرت مو موږ ته معلوم ده چې هره جګړه کې مو ماتې خوړلې ده. په همدې حال کې ټولنیزو رسنیو کې افغانان د دفاع وزارت یاده اعلامیه ستایي او وایي چې پاکستان ته باید همداسې سخت ځواب ورکړل شي. تاسو مو سره خپل نظر کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.